بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یوه ښځه واده سوې نه وي، تر واده مخکې خاوند ورته ووایي چې ته په ثلاثه طلاق باندې طلاقه یې، آیا دغه طلاق مغلظ ګرځي که یا؟ یعنې که ښځه واده سوي خاوند ثلاثه طلاق ورته یاد کړي، نو د طلاق مغلظ سو، بیرته و دغه میړه ته نه روا کېږي تر څو دا عده پوره نه کړي، د بل خاوند سره نکاح ونه کړي، هغه یې بیرته طلاق نه کړي، عده تېره نه کړي، نه ورته روا کېږي. یوه ښځه چې واده سوې نه وي، تر واده مخکې خاوند ثلاثه طلاق ورته ووایي، د دې حکم څه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم ښځه چې واده سوې نه وي غیر مدخول بها ته که خاوند ثلاثه طلاق ووایي، طلاق یې واقع دی، مغلظ طلاق واقع کېږي او دغه ښځه بیرته دته نه روا کېږي تر څو د بل خاوند سره نکاح نه یې کړی. یعنې لکه هغه واده سوې ښځه حکم یې همداسې دی. المبسوط لسرخسی جلد شپږم صفحه 198، بحر رائق جلد دوم صفحه 209، العنایه جلد څلورم صفحه 41. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.